ښوونځی ستاسې په کور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو او خوږو زده کوونکو ستړي مه شئ. زه فضل کریم علمي د ښوونځي ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې درس د 12 ټولګي د کیمیا اړوند دریم فصل د عضوي مرکبونو د هغې د وظیفوي ګروپونو پیژندل دي. هیله ده تر پایه پورې راسره پاتې شي او له دغه درس یو څه زده کړئ. لکه څنګه چې عضوي کیمیا د کاربن کیمیا ده، نو د عضوي مرکباتو د ویشلو بنسټ درې څیزونه تشکیلوي. یو کاربوني سکلټ ده چې کاربونونه په څه ډول سکلټ سره یو د بل سره یوځای شوي وي. دویم د وظیفوي ګروپونو درلودل دي، او دریم چې دا د اړیکو د جوړښت تګلاره ده. انشاءالله موږ به په دې درې واړو څیزونو بحث کوو چې څنګه عضوي مرکبونه په ډلو ډلو ویشو. د کاربوني سکلټ له مخې عضوي مرکبونه په دوه ډوله دي. یو اسیکلیک یعنی ځانځیري مرکبونه دي، او دویمه ډله د مرکباتو چې د هغه بیا نو سیکلیک یا کاړهیز مرکبونه دي. ایدو له نومونو څخه ښکاري چې په ځانځیري مرکب کې به کاربونونه د یو خلاص ځنځیر په شکل راغلي په دغسې بڼه، خو په کاړهیزو مرکباتو کې بیا کاربونونه تړلي کړۍ لري. که چیرې یو ځنځیر څومره هم تاو شوی راتاو شوی جوړښت ولري، خاښونه ولري، خو چې کاربونونه یې کړۍ نه وي جوړه کړې، دې ته موږ کاړهیز مرکب نشو ویلی، دا به ځنځیري مرکب وي. او که چیرې یو مرکب کې کاربونونه سره تړل شوي وو، دا بیا نو کاړهیز مرکب دی. موږ به انشاءالله اول په ځنځیري مرکباتو بحث کوو او بیا وروسته په کاړهیزو مرکباتو بحث کوو. ځنځیري مرکبونه لکه څنګه چې له نوم نه تاسې پوه شئ چې په دغو کې به کاربن د ځنځیر په شکل د کاربن اتومونه راغلي وي. دا مرکبونه موږ په خپل وار سره په دوو ډلو ویشو. د یادونې وړ ده چې دغو مرکباتو ته الفاتیک مرکبات هم ویل کیږي. الفاتیک معنا تیل جوړونکي ده. دا مرکبات د تیلو په ترکیب کې ډیر زیات او د نفت په ترکیب کې ډیر زیات موندل کیږي. ځنځیري مرکبونه موږ په خپل وار سره په دوو برخو ویشو. یوه ډله ځنځیري مرکبات دي، هغې ته مشبوع مرکبونه وایي، او یوه ډله ځنځیري مرکبات دي، هغې ته موږ غیر مشبوع مرکبونه وایو. مشبوع معنا موړ ده. د دغو مرکبونو د کاربونونو پاتې ټولې اړیکې د هایدروجنونو په واسطه ډک شوي وي. کوم مرکب چې د کاربونونو ترمنځ یوه ګونې اړیکه وي او پاتې نور ټولې اړیکې د هایدروجنونو په واسطه ډکې شوي وي، دغو مرکبات ته موږ څه شی وایو؟ مشبوع مرکبات وایو. او کوم مرکب چې د کاربونونو ترمنځ دوه ګونې اړیکې او یا هم درې ګونې اړیکې وي، نو ښکاره ده چې دلته د کاربن ټول ولانسونه او ټولې اړیکې د هایدروجنونو په واسطه نه دي پوره شوي، بلکې پات یو څو اړیکې د کاربونونو ترمنځ دوه ګونې او درې ګونې اړیکې په واسطه ډکې شوي. دغه ډول مرکبات ته موږ غیر مشبوع مرکبات وایو، یعنې دوی په هایدروجنونو باندې نه دي ماړه شوي. کوم مرکب چې مشبوع وي او ځنځیري وي، دې ته موږ الکان وایو. نو تاسې که د الکان مرکب مشخص کوو، دوه څیزونه به پکې ګوري. یو دا چې ځنځیري وي، بل دا چې د کاربونو ترمنځ ټولې اړیکې څو ګونې وي؟ یو ګونې. دا مرکب به بیا څه وي؟ الکان وي. که چیرې یو مرکب دوه ګونې اړیکه ولري، دوه ګونې اړیکه ولري او ځنځیري وي، یعنې غیر مشبوع ځنځیري وي خو دوه ګونې اړیکه ولري، دغه ډول مرکب ته موږ څه شی وایو؟ الکین وایو. نو د الکین د مشخصتیا دپاره هم دوه ټکي دي. یو دا چې ځنځیري به وي او بل دا چې دوه ګونې اړیکه به لري. که چیرې دوه ځایه دوه ګونې اړیکې ولري، دوه ګونې اړیکې ولري، یو مرکب دی ځنځیري جوړښت لري او دوه ګونې اړیکې لري، دغه ډول مرکب ته موږ الکاډاین وایو. دا د الکین سره کاملا متفاوت خواص لري. الکاډاینونه ځنځیري او دوه ځایه دوه ګونې اړیکې جوړښت لري. دریمه ډله هغه داسې مرکبات دي چې درې ګونې اړیکه لري. څو ګونې اړیکه لري؟ درې ګونې اړیکه لري. دغه ډول مرکبات ته موږ الکاین وایو. نو د الکاینونو د مشخصولو لپاره هم دوه ټکي شول. یو دا چې ځنځیري به وي، کاربن د ځنځیر په بڼه راغلي، بل دا چې څو ګونې اړیکه به لري؟ درې ګونې اړیکه به لري. کاړهیز مرکبونه تعریف مې درته مخکې وکړ چې دا هغه مرکبونه چې جوړښت یې د یوې تړلې کاړۍ په څیر وي. دغه مرکبونه موږ په دوو برخو ویشو. یوه ډله مرکبونه دي کاربوسیکلیک مرکبات ورته وایي. کوم مرکبات ورته وایو؟ کاربوسیکلیک مرکبات. او دویمه ډله مرکبات په دوو کې
هغه داسې مرکبات دي چې په هیتروسیکلیک مرکباتو باندې مشهور دي. هیتروسیکل دي. کاربوسیکلیک مرکباتو ګورې دي د نوم نه ښکاري چې دلته د کاړۍ په ټولو کنجونو کې یوازې څه شی وي؟ کاربن وي. یعنې کاړۍ یوازې د کاربن د اتومونو څخه جوړ وي. دغه ډله مرکبات موږ بیا په دوو ډلو ویشو. یوې ډلې ته یې الیسیکلیک مرکبات وایي. الیسیکلیک مرکبات ته کړیز الیفاتیک مرکبات هم ویل کیږي. کوم مرکبات ورته وایي؟ کړیز الیفاتیک مرکبات. یعنی دا د دغو زنځیري مرکباتو کړي شوي جوړښت دي. په دغو مرکباتو کې ځینې مهمې ډلې دي لکه سایکلو الکانونه. سایکلو الکان کړیز جوړښت به لري او یو ګونې اړیکه به لري. د کاربونو ترمنځ به یو ګونې اړیکه وي. لکه څنګه چې الکان یو ګونې اړیکه لره خو زنځیري وو. که چیرې دا د کړۍ په شکل راشي کړیز به یو ګونې اړیکه ولري، دې ته سایکلو الکان وایي. همدارنګه سایکلو الکین دا هم د کړیزو الیفاتیک مرکباتو له جملې څخه دي چې په عموم کې ورته څه وایي؟ الیسیکلیک وایي. الیسیکلیک هغه کړیز مرکبونه دي چې د الیفاتیک مرکباتو څخه څنګه شوي وي؟ لاسته راغلي وي. دویم ډله مرکبات په دې کاربوسیکلیک مرکباتو کې اروماتیک دي. اروماتیک مرکبات. اروماتیک مرکبات یا عطري مرکبات دوی موږ په چی سره پیژنو؟ د دو ځانګړې مشخصه چې دا هغه د بنزین کړۍ ده. یعنې کوم مرکب چې په خپل جوړښت کې د بنزین کړۍ ولري دې ته د اروماتیک مرکب ویل کیږي. دا په ساده اصطلاح د اروماتیکو مرکباتو دوه مهم ډولونه نور دي چې نفتالین ده او چې دی انتراسین. د بنزین په مرکب کې خو یوازې د بنزین په مشتقاتو کې یوازې د بنزین یوه کړۍ وي، خو د نفتالین په مشتقاتو کې د بنزین دوه کړۍ وي په دغه شکل سره، او د انتراسین په مشتقاتو کې بیا د بنزین درې کړۍ یو ځای راغلي په دغسې بڼه. یعنې دغه جوړښت د بنزین ده، دا د نفتالین ده چې دوه د بنزین کړۍ پکې راغلي، او دا د انتراسین ده چې درې د بنزین کړۍ پکې څنګه شوي راغلي. هیتروسیکلیک مرکبات د کاربوسیکلیک مرکباتو مخالف ده. معنا دا چې کاربوسیکلیک مرکبات هغه مرکباتو چې کړۍ یوازې د کاربن اتومونو څخه جوړ وي، خو په هیتروسیکلیک مرکباتو کې په ځینو ځایونو کې د کاربن د اتوم سربیره د نور عنصرونو لکه اکسیجن، سلفر، نایتروجن، فاسفورس داسې نور عنصرونو اتومونه څنګه شوي وي راغلي وي. د مثال په ډول موږ یو مرکب لرو، دې ته سایکلو پینتان مرکب وایي. کوم مرکب ورته وایي؟ سایکلو پینتان. د سایکلو الکانونو له جملې څخه ده. دلته په دې ټولو کنجونو کې کاربونونه دي، او تاسې ښه ګورئ چې دلته د کاربونونو ترمنځ ټولې څو ګونې اړیکې دي؟ یوه ګونې اړیکې دي. که چیرې دلته دوه اړیکې دوه ګونې شي، دوه اړیکې څنګه شي؟ دوه ګونې شي، نو د دې ایوپاک نوم هغه نړیوال نوم چې کوم ده هغه داسې ده چې یو څلور سایکلو پینتان ډاین. سایکلو پینتا ډاین دا د دې مرکب چې دی ایوپاک نوم ده، یعنې دا یو سایکلو الکاډاین ده. سایکل د دې کبله ورته چې کړۍ ده، او الکاډاین د دې کبله ورته چې دوه ځایه څو ګونې اړیکې لري؟ دوه ګونې اړیکه لري. اوس دلته په دې ټولو کنجونو کې کاربونونه دي. که چیرې په دې سایکلو پینتاډاین کې د یو کاربن پر ځای اکسیجن راشي، مخکې دا مرکبات چې کوم چې کاربون نه لره دا کاربوسیکلیک مرکبات، ځکه په کنجونو کې ټولو کې کاربون نه وو. لکه دلته که تاسې ګورئ په د بنزین، نفتالین او انتراسین کې ټولو کنجونو کې کاربون نه دي. موږ سکلیټي فورمول کې دې یادونه کړې وه چې کاربن به موږ نه لیکو. اوس که چیرې تاسې دلته ګورئ د کاربن پر ځای که اکسیجن راسي، دا اوس یو هیتروسیکلیک مرکب دی. دلته د کنجونو کې یو ځای اکسیجن راغلی. د دې مرکب ساده نوم فوران ده. دې ته څه ویل کېږي؟ فوران. فوران د هیتروسیکلیکو مرکباتو له جملې څخه ده. اوس که چیرې په دې فوران کې د فوران د مالیکول ساختمان خو تاسې وپېژنئ چې داسې ده. په دې کې که چیرې د دې اکسیجن پر ځای سلفر راشي، دې ته تایوفین وایي. چې ورته وایي؟ تایوفین ورته ویل کېږي. نو تایوفین یا تیوفان هم یو هیتروسیکلیک مرکب دی. د بنزین ساختمان تاسو ته یاد ده؟ د بنزین د مالیکول جوړښت موږ داسې لیکو.
دا د بنزین د مالیکول جوړښت دی. دا اوس کاربوسیکلیک مرکب دی. دلته په ټولو کنجونو کې چیرې کاربن نه دي. که چیرې د دغې کاربن پر ځای یو ځای کې نایتروجن راشي د دې مالیکول جوړښت داسې شي دې ته بیا پیریډین ویل کېږي. دې ته بیا چې ویل کېږي پیریډین. ستاسې په کتاب کې د همدې دریو مرکبونو صرف نومونه راغلي. ما یې درته جوړښت هم ولیکه. تاسې به دا زده کوئ چې فوران، تیوفان او پیریډین دا درې واړه چې دي هیتروسیکلیک مرکبونه دي. دې خبرې معنا دا نه ده چې د هیتروسیکلیکونو په نړۍ کې صرف همدغه درې مرکبونه نور نشته. ګڼ شمېر مرکبونه په هیتروسیکلیکونو کې موجود دي، خو ستاسې د کتاب مطابق صرف دغه درې نومونه تاسې به زده کوئ. او تاسې به دا هم یاد کوئ چې هیتروسیکلیک مرکبونه په دریو ډلو ویشل کېږي. کیدای شي مشبوه وي، دې ته هیترو الکان ویل کېږي. هیترو الکانونه هغه مرکبونه دي چې د هغو په کاړۍ کې د ټولو اتومونو ترمنځ یو ګون اړیکه وي. کیدای شي یو هیترو الکین وي، غیر مشبوه دوه ګونې اړیکه ولري، یا کیدای شي هیترو ارومات وي، اروماتیکي جوړښت ولري. نو هیتروسیکلیک مرکبونه په څو ډوله شو؟ په درې ډوله. هیترو الکانونه مشبوه دي، هیترو الکینونه غیر مشبوه دي، او هیترو اروماتونه اروماتیک خواص لري. هومولوګ سلسله هغه مرکبونه چې د یو میتلین یعنې CH2 ګروپ په اندازه یو له بل څخه توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کېږي. په الکانونو، الکینونو او الکاینونو کې د هومولوګي سلسلې لرونکي مرکبات شته دي. تاسې دلته د الکانونو هومولوګ ګورئ. ګورئ د هومولوګ معنا متجانسه سلسله ده. تاسې که میتان ته ځیر شي CH4 جوړښت دی، او که ایتان ته ځیر شي C2H5 جوړښت دی. تاسې ګورئ په د میتان او ایتان کې یو کاربن فرق دی او دوه هایدروجنه فرق دي. یعنې دې کې هایدروجن 4 دی او دې کې 6 دي. نو دو ترمنځ توپیر څه شو؟ CH2 شو. نو وایو چې ایتان د میتان چې ده هومولوګ ده. یا که چیرې پروپان ته راشي، په پروپان کې 3 کاربنه دي، په ایتان کې 2. نو د 2 او 3 فرق یو ده کنه، یو کاربني فرق ده، 6 هایدروجنه په دې کې ده او 8 هایدروجنه په دې کې ده، 2 هایدروجنه فرق ده. نو CH2 د 2 ترمنځ هم فرق شو. یو میتلین ګروپ په اندازه دوم فرق لري. نو موږ داسې وایو چې پروپان د ایتان چې ده هومولوګ ده. داسې په ټولو کورنیو کې دغسې هومولوګي سلسله څنګه ده؟ موجوده ده. ایزولوګ کوم مرکبات ته ویل کېږي؟ هغه مرکبات چې مساوي شمېر کاربنونه ولري یو د بل چې دي ایزولوګ دي. لکه که تاسې دلته پام وکئ CH3 رابطه CH3 تاسې په دې پوهېږئ چې دا چې ده ایتان ده، ایتان. او که چیرې دلته ځیر شي CH2 دوه اړیکې CH2 دا چې ده ایتین ده یا ایتلین ده. په دې ایتان کې هم 2 کاربنه دي C2 ده او په دې کې هم C2 ده. نو چې کله مساوي شمېر کاربنونه کوم مرکبونه ولري دې ته موږ چې وایو؟ ایزولوګ وایو. وظیفوي ګروپ یا فانکشنل ګروپ دا څه ته وایي؟ اتوم یا د اتومونو یو ګروپ چې د مرکباتو خواص کنټرولوي دې ته وظیفوي ګروپ ویل کېږي. وظیفوي ګروپونه دا موږ نظر هیترو اتوم ته جلا کوو. لکه یو مرکب ده د وظیفوي ګروپ په توګه پکې اکسیجن راغلی، نو موږ وایو چې دلته هیترو اتوم چې ده اکسیجن ده. دې ته موږ د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات بیا هم وایو. په اکسیجن لرونکو مشتقاتو کې یا اکسیجن لرونکو وظیفوي ګروپونو کې 6 مهم وظیفوي ګروپونه شامل دي. که چیرې تاسې دلته وګورئ H2O د اوبو مالیکول ده که نه، د اوبو مالیکول موږ داسې لیکو چې H رابطه O رابطه H. اوس که چیرې د اوبو د مالیکول څخه یو اتوم هایدروجن لرې شي، چې کله دا د اوبو د مالیکول هایدروجن لرې کو H به پاتې شي که نه، دې ګروپ ته د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ویل کېږي. د څه شي وظیفوي ګروپ ویل کېږي؟ د هایدروکسیل. د هایدروکسیل په دې ګروپ کې اکسیجن آزاد الکترون لري، یعنی اکسیجن به اړیکه جوړوي. هغه مرکبونه چې د هایدروکسیل ګروپ لري هغې ته موږ الکول وایو. په الکولونو کې تر ټولو مهم ګروپ هغه د کاربینول ده. کاربینول دې ته ویل کېږي چې کاربن د هایدروکسیل سره اړیکه لري. که چیرې اوس په دې کاربینول کې د کاربن یوه اړیکه د راډیکال په واسطه او 2 اړیکې د هایدروجنونو په واسطه ډک شوي وي، دې ته لومړنی الکول یا پریمري الکول ویل کېږي. که چیرې د کاربینول 2 اړیکې د الکایلونو یا راډیکالونو په واسطه ډکې شوي وي او یوه اړیکه د هایدروجن په واسطه ډک شوي وي، دې ته ویل کېږي دویمي الکول. او که چیرې د کاربینول 3 واړه اړیکې د الکایلونو په واسطه ډکې شوي وي، د راډیکالونو په واسطه ډکې شوي وي، دې ته ویل کېږي دریمي الکول. نو دا د لومړني الکول عمومي فورمول ده، دا د دویمي الکول عمومي فورمول ده، او دا هم د دریمي الکول عمومي فورمول ده. که چیرې په دې اوبو مالیکول کې چې داسې جوړښت پاتې یعنې یو هایدروجن ترې لرې شوی، دا بل هایدروجن هم لرې شي،
داسې یو ګروپ پاتې کیږي. دې ګروپ ته د الکاوکسي ګروپ ویل کیږي. او کوم مرکبونه چې دا ګروپ لري هغې ته ایتار ویل کیږي. چې ویل کیږي ایتار. نو موږ کولی شو د ایتارونو عمومي فرمول داسې ولیکو چې آر رابطه او رابطه آر. کیدای شي د الکیلونو یو شانې متناظر ایتر یو کیدای شي سره څنګه وي فرق ولري. چې د غیر متناظر ایتر دپاره چې یو الکایل یا یو راډیکل د بل سره فرق لري داسې فرمول لیکو آر رابطه او رابطه آر زبره. د کاربونیل وظیفوي ګروپ. دغه ګروپ د کاربن او د اکسیجن د یو اتومونو څخه جوړ دی چې د کاربن دوه اړیکې پکې د اکسیجن په واسطه څنګه شوي ډک شوي دي. په دې کاربونیل ګروپ کې هایبریډ sp2 دی. sp2 هایبریډ لري او د دې کاربن او اکسیجن ترمنځ چې کومه دوه ګونې اړیکه ده د دې اوږدوالی 122 پیکومتره دی. که چیرې د کاربونیل یوه اړیکه د راډیکال په واسطه د الکایل په واسطه ډک شي او بل اړیکه یې د اچ په واسطه هایدروجن په واسطه ډک شي دې ته الډیهاید ویل کیږي. نو موږ وایو چې د الډیهایدونو وظیفوي ګروپ کاربونیل نومیږي. دغه ساختمان لري. دا موږ د سی او په بڼه هم لیکو. نو داسې هم لیکای شي چې آر رابطه سی اچ او. دلته اوس اچ ولې رامخکې شو؟ ځکه رامخکې شو که چیرې موږ دا او اچ ولیکو او اچ ولیکو نو تاسې په دې پوهېږئ چې او اچ د چا ګروپ ده؟ د الکولونو ګروپ ده. نو دې دپاره چې د الکولونو څخه دې فرق شوي دا داسې لیکل کېږي چې سی اچ او د الډیهایدونو عمومي فورمول ده. که چیرې د دې کاربونیل دواړه اړیکې د الکایلونو په واسطه ډکې شي بیا به یې د مرکب ساختمان داسې وي که نه؟ یا که چیرې غیر متناظر د یو بار زبر وي دې ته بیا چې ویل کېږي کیتون ویل کېږي. موږ کولی شو د کیتونونو عمومي فورمول داسې ولیکو چې آر رابطه سی او رابطه آر. نو د کیتونونو او الډیهایدونو د دواړو وظیفوي ګروپ چې ده کاربونیل ده. د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ. د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ د کاربونیل او هایدروکسیل د دې دواړو مجموعه ده. یعنې که چیرې یو ګروپ د کاربونیل یو ګروپ د هایدروکسیل سره یوځای شي دې ته کاربوکسیل ویل کېږي. کاربوکسیل وظیفوي ګروپ لرونکي مرکبات عضوي تیزابونه دي. له همدې کبله عضوي تیزابونو ته کاربوکسیلیک اسیدونه هم ویل کېږي. دغه د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ پروتون دونر دی. یعنې دا پروتون له لاسه ورکوی شي. تیزابي خواص لري. چې کله هایدروجن له لاسه ورکړي یا پروتون نو دا به داسې شي. دلته دا دوه ګونې اړیکه د ریزونانس په حالت کې ده. یعنې ګرځي چې ګرځي نو دا اړیکه موږ داسې هم لیکلی شو. یعنې دواړه اکسیجنونه دلته عین ارزښت لري. په عمومي ډول د کاربونیل د ګروپ د کاربوکسیلات د ګروپ جوړښت داسې لیکلی شو. یعنې کله چې د کاربوکسیل نه دا هایدروجن لرې شي دلته دا دوه ګونې اړیکه د ګردش په حال کې وي. چې د کاربوکسیلات د ګروپ عمومي جوړښت داسې ده. د عضوي تیزابونو وظیفوي ګروپ ده. نو د عضوي تیزابونو عمومي فورمول داسې شو چې کاربوکسیل به د یو راډیکال سره اړیکه لري. موږ کولی شو دا ګروپ داسې ولیکو چې آر رابطه سی ډبل او اچ. دلته به ستاسې دغه خبر ته پام وي چې د اکسیجنونو ترمنځ هېڅکله په دې کاربوکسیل ګروپ کې اړیکه نشته. که چیرې تیزاب له هایدروجن لرې شي او پر ځای یو آر راشي یو راډیکال راشي لکه داسې شي آر رابطه سی او رابطه آر. دې ته استار وایي. نو د استارونو عمومي فورمول داسې دی. د استارونو وظیفوي ګروپ همدغه د کاربوکسیل ګروپ ده خو چې د هایدروجن پکې نه وي دې ته د استارونو وظیفوي ګروپ ویل کېږي. دا کولی شو موږ داسې ولیکو چې سی ډبل او رابطه داسې لیکای شو. نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دا هغه ګروپونه چې نایتروجن پکې د هیترو اتوم په توګه راغلی وي. د دې مرکبونو عمده منشا چې دا هغه امونیا ده. که چیرې د امونیا مالیکول ته تاسې ځیر شئ امونیا داسې ساختمان لري که نه. که چیرې دلته د امونیا یو هایدروجن د الکایل په واسطه بېځایه شي دا به داسې شي چې آر رابطه NH2. دې ته موږ لومړنی امین وایو. نو د امینونو عمومي فورمول آر رابطه NH2 ده او NH2 د امین څه ده؟ وظیفوي ګروپ ده. همدارنګه که چیرې دوه هایدروجنونه یې د الکایلونو په واسطه بېځایه شي بیا به موږ داسې ولرو دې ته دویمي امین وایي. دې ته څه ډول امین ویل کېږي؟ دویمي امین. او که چیرې د درې واړه هایدروجنونه بېځایه شي نو بیا به موږ داسې یو جوړښت سره مخ شو داسې. دې ته ویل کېږي درېیمي امین. نو امینونه د هایدروکاربونونو نایتروجن لرونکي مشتقات دي. که چیرې دغه د امین ګروپ او د آر ترمنځ یو د کاربونیل ګروپ راشي په دغسې بڼه
دې ته بیا اماید ویل کیږي یعنی د امایدونو وظیفوي ګروپ دا د کاربونیل او د امین د وظیفوي ګروپونو څه ده مجموعه ده. همدارنګه نیترو لرونکي مرکبات هم د نیتروجن مشتقات بلل کیږي. سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دا هغه وظیفوي ګروپونه چې سلفر پکې د هیترو اتوم په توګه راغلی وي. د دې وظیفوي ګروپونو عمده ډولونه یو تیول ده یو تیو ایتر ده. که چیرې تاسو دلته پام وکئ دا د هایدروجن سلفاید ساختمان ده. که چیرې د هایدروجن سلفاید څخه دا یو هایدروجن لرې شي او پر ځای آر راشي داسې الکایل راشي رادیکال راشي دې ته د تیولونو یا تایو الکولونو وظیفوي ګروپ ویل کیږي. دې ته تایو الکول یا تیول ورته ویل کیږي. د تیولونو وظیفوي ګروپ اس ایچ دا داسې دې ته د تیول وظیفوي ګروپ ویل کیږي. که چیرې دې څخه دا بل هایدروجن هم لرې شي او پر ځای الکایل راشي داسې شي دې ته بیا تیو ایتر یا دې ته بیا تیو ایتر ویل کیږي. د تیو ایترونو وظیفوي ګروپ د مرکبتو ګروپ د دغه ګروپ د ایتر سره فرق دا ده چې په ایتر کې دلته اکسیجن او په تیو ایتر کې دلته څه ده سلفر ده. فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه په دغو ګروپونو کې فاسفورس د هیترو اتوم په توګه څنګه شوي وي راغلی وي. مهم فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه پی ایچ 2 فاسفین ګروپ ده. همدارنګه د فاسفیټ ګروپ ده ایچ 2 پی او 3 د فاسفیټ ګروپ دې ته د فاسفیټ ګروپ او دې ته د فاسفین ګروپ وایي دا د فاسفورس لرونکو وظیفوي ګروپونو څخه ده. همدارنګه که چیرې یو هالوجن په یو عضوي مرکب کې راځي هغې ته موږ د هالایدونو ګروپ وایو. د هالایدونو ګروپ چې دا په عمومي ډول په ایکس سره ښودل کیږي او د الکایل هالایدونو عمومي فرمول آر رابطه ایکس ده. ایکس کیدی شي چې کلورین ووسي فلورین ووسي برومین ووسي آیودین ووسي یعنی یو هالوجن ووسي. له همدې کبله موږ د الکایل هالایدونو عمومي فرمول په چی سره ښیو آر رابطه ایکس سره ښیو. ګرانو لیدونکو دا زموږ نن ورځې درس و. تر بیا پورې چې زه ستاسې خدمت ته حاضرېږم په لوی رب مو سپارم مخه مو ښه شه.